اتاق کې دوه اتاق پاغه دې راځي دې ځایونه چې بمبار کې د تاسو دلته چیرته وای بس دا دوه اتاق کې دوه اتاق پاغه دې اتاق ملګری بش شوی دي او د نور اتاقونو ملګری مو ټول شهیدان شو ټول شهیدان شو یو په دغه سالون کې چې یو سلو اتیا نفر دغه اول سالون کې چې دا ټول شهیدان شو 15 نفر پښې ژوند پاتې دغه زخمیان راوتلي نور دا بل سالون هغه کې څومره کسان وو هغه سالون بس په دې کې دغه څه وګورئ 50 شپېته نفر رسېدل عادي خو دغه کې وجداک شو چې تازه راوستلي وو هغلته څومره کسان وو هغه هم یاره شپېته یا نفر وو بس هغه خواته مو قریب یو 100 نفر هغه خواته په هغه عادي خوا کنټینر کې هلته دغه کړي وو چې دا فورمونه وتلي وو دا جدا کړي وو چې سبا یې خوشي کړي دا ټول شهیدان شو ټول شهیدان شو هغه تر سالون کې څومره کسانو چې وران شوی دا اور اخیستی وو اور چې اخیستی وو هغه کې بس لاندې هغه دغه وو کنټینرونه بس دغه یې ورسولي وو دغه چې پرون خوشي کېده نن سهار خوشي کېده فورمونه وکړي وو چې نن سهار خوشي شوي وو ټول شهیدان شو تاسو اتاق ملګری خو تر اوسه نه دی وتلی دلته دي نه به ټول دلته موږ به د شپو ورځونه د شهیدانو ورځو زخمیان به وایستل نست او کوجه ته ملاړو او کوجه ته ملاړو هغلته هم نسته Yeah.